السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته هرغلاست. نن زموږ درس دی پلوسکو پخفی. لکه څنګه چې په تیر درس کې د پلوسکو پخفی په باره کې خبرې وکړې چې پلوسکو پخفی څه دی، چیرته او څنګه استعمالیږي، څنګه یو جمله پکې جوړولی شو. که چیرې هغه ویډیو مو نه وي لیدلې نو تاسو کولی شئ چې آل فرنچ ټنسز په نامه یو پلیلیست دی، هلته وګورئ ټول زمانې موجود دي او د ویډیو په آخر کې هم لینک ورکوم او ډسکرپشن کې هم کولی شئ چې هلته هم وګورئ، لینک یې ورکوم. او په دې درس کې تاسو لپاره پلوسکو پخفی کې مثالونه یا جملې تشریح کوم. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Elle lisait un livre qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Elle lisait un livre qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Elle lisait un livre qu'elle avait reçu pour son anniversaire. هغه یو کتاب لوستو چې په خپل سالګرې کې ترلاسه کړی و. یعنې هغه یو کتاب لوستو چې په خپل سالګرې کې ترلاسه کړی و. د لومړۍ برخه Elle lisait un livre، دا لمپخفی شو. دویمه برخه Elle avait reçu pour son anniversaire، چې په خپل سالګرې کې ترلاسه کړی و، دا پلوسکو پخفی شو. دا ځکه پیژنو چې موږ ویلې کله چې په پلوسکو پخفی کې یو جمله جوړو نو سبجکت یا ضمیر راځي. ضمیر څخه وروسته کومکي فعل چې اتر یا avoir په لمپخفی حالت کې راځي او د فعل پاسې کمپوزي حالت راځي. دلته وګورئ ال یو ضمیر شو، avait د avoir لمپخفی حالت شو او غوسو د غوسووار پاسې کمپوزي شو. دویم مثال J'ai préparé le plat que tu m'avais demandé. J'ai préparé le plat que tu m'avais demandé. J'ai préparé le plat que tu m'avais demandé. یعنی ما هغه غذا تیار کړی دی کوم چې تا رانه غوښتنه کړې وه. یعنی تا راته ویلي وو چې دغه غذا راته پخه کړه. J'ai préparé le plat، دا پاسې کمپوزي شو چې ما تیار کړی دی. Tu m'avais demandé، چې تا ما نه غوښتنه کړې وه. دا اوس لمپخفی شو ځکه چو یو ضمیر شو، avait demandé دا لمپخفی شو. avait د avoir لمپخفی حالت شو، demandé پاسې کمپوزي شو، د demandé فعل دویم حالت شو. دا پلوسکو پخفی کې یو جمله شو. J'avais appris ma leçon d'hier. J'avais appris ma leçon d'hier. J'avais appris ma leçon d'hier. ما پرونه درس مې زده کړی و. J'avais appris ما زده کړی و. Ma leçon d'hier پرونه درس مې. دلته avoir appris، avoir فعل چې دی په لمپخفی حالت کې راغلی دی او apprendre فعل په پاسې کمپوزي حالت راغلی دی، یعنې دویم حالت راغلی دی appris. J'avais appris ما زده کړی و، دا پلوسکو پخفی شو. همداسې ټول مثالونه. J'étais parti de chez moi en courant. J'étais parti de chez moi en courant. J'étais parti de chez moi en courant. زه له خپل کور څخه په منډه وتلی وم. زه له خپل کور څخه په منډه وتلی وم یا په منډه تللی وم. Vous étiez sorti sans ma permission. Vous étiez sorti sans ma permission. Vous étiez sorti sans ma permission. تاسو زما له اجازې پرته وتلي وای. په دغه وخت کې چې پورتنۍ جمله کې پختی او په لاندنۍ جمله کې سوختی، دا موومنت فعلونه دي. نو دیو سره کومکي فعل اتر راځي. دې سره به اتر امپخفی حالت راوړو لکه était étiez. صحیح شو. Vous étiez sorti sans ma permission. تاسو زما د اجازې پرته وتلي وای.
Nous avions été punis à cause de notre erreur. Nous avions été punis à cause de notre erreur. Nous avions été punis à cause de notre erreur. موږ ته د خپل غلطي له وجې سزا راکړل شوې وو. یعنی موږ ته سزا راکړل شوې وو خپل غلطي له وجې یا خپل اشتباه له وجې. Ils avaient volé la voiture de mon oncle. Ils avaient volé la voiture de mon oncle. Ils avaient volé la voiture de mon oncle. هغوی زما د تره موټر غلا کړی و. Ils avaient volé. هغوی غلا کړی و. La voiture de mon oncle. زما د تره موټر. Ils étaient partis par là. Ils étaient partis par là. Ils étaient partis par là. یعنی هغوی په هغه لاره تللي وو. Ils étaient partis. هغوی تللي وو. Plus que parfait شو. par là یعنی هغه طرف نه یا په هغه لاره هغوی تللي وو. Tu avais eu un beau portable par ton père. Tu avais eu un beau portable par ton père. Tu avais eu un beau portable par ton père. تا له خپل پلار څخه یو ښکلی تلیفون ترلاسه کړی و. Tu avais été accusé d'un crime non commis. Tu avais été accusé d'un crime non commis. Tu avais été accusé d'un crime non commis. تو په یو جرم یا یو کرایم باندې تورن شوی وي چې تا کړی نه و. Tu avais été accusé یعنی تو تورن شوی وي d'un crime په یو جرم non commis چې یعنی کړی دې نه و. Elle était sortie de sa chambre. Elle était sortie de sa chambre. Elle était sortie de sa chambre. هغه له خپل اتاق څخه وتلې وه. Elle était sortie هغه وتلې وه de sa chambre له خپل اتاق څخه. Elle était sortie. کله چې elle était sortie ووینو نو پوهیږو چې دغه جمله په پلوسکو پرفی کې دی ځکه elle ضمیر شو était د être فعل لامپرفی حالت شو او sortie د sortir فعل پاسې کمپوزه یا دویم حالت شو. نو دغه جمله په پلوسکو پرفی کې دی. Mélanie et Léa avaient acheté un cadeau. Mélanie et Léa avaient acheté un cadeau. Mélanie et Léa avaient acheté un cadeau. Mélanie او Léa یو تحفه اخیستې و. Mélanie et Léa دو کسه دي یعنی هغوی. په دغه وخت کې چې دو کسه دي نو دا فعل چې دی avoir فعل په لامپرفی حالت کې il لپاره اخلو ځکه چې هغه دو کسه دي جمع دي. Mélanie et Léa avaient acheté un cadeau. Mélanie او Léa یو تحفه اخیستې و. Nous étions venus pour Noël. Nous étions venus pour Noël. Nous étions venus pour Noël. مونږ نویل یا کرسمس لپاره راغلي وو. یعنی مخکې تیر شوی دی هغه وخت کې دوی راغلي وو. Est-ce que vous étiez entré dans la maison? Est-ce que vous étiez entré dans la maison? Est-ce que vous étiez entré dans la maison? آیا تاسو کور ته ننوتلي وای؟ Luca avait vendu son vieux vélo. Luca avait vendu son vieux vélo. Luca avait vendu son vieux vélo. Luca او خپل زوړ سایکل خرڅ کړی و. Luca avait vendu یعنی لوکا خرڅ کړی و son vieux vélo خپل زوړ سایکل.
Patricia était restée chez Jean. Patricia était restée chez Jean. Patricia était restée chez Jean. Patricia د جون یا جون په کور کې پاتې شوی و. Patricia یو نوم دی. était restée پاتې شوی و chez Jean د جون په کور کې. Est-ce que tu avais déjà vu ce film? Est-ce que tu avais déjà vu ce film? Est-ce que tu avais déjà vu ce film? آیا تا دغه فلم مخکې لیدلی و؟ آیا تا دغه فلم مخکې لیدلی و؟ Ahmad était descendu par les escaliers. Ahmad était descendu par les escaliers. Ahmad était descendu par les escaliers. احمد په زینه کته شوی و. Ali et Ahmad avaient choisi ce chien. Ali et Ahmad avaient choisi ce chien. Ali et Ahmad avaient choisi ce chien. Ali او احمد دغه سپی انتخاب کړی و. Clément avait voyagé en avion. Clément avait voyagé en avion. Clément avait voyagé en avion. Clément په طیاره کې سفر کړی و. Ils avaient reçu un email. Ils avaient reçu un email. Ils avaient reçu un email. هغوی یو میل یا ایمیل ترلاسه کړی و. Est-ce qu'elle était déjà allée dans ce restaurant? Est-ce qu'elle était déjà allée dans ce restaurant? Est-ce qu'elle était déjà allée dans ce restaurant? آیا هغوی مخکې دغه هوټل یا رستورانت ته تللي وو؟ آیا هغوی مخکې دغه رستورانت ته تللي وو؟ Est-ce qu'elle était déjà allée? آیا هغوی مخکې تللي وو dans ce restaurant دغه رستورانت ته؟ دا زموږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ یا په کومه کلمه یا په کومه جمله پوه شوي ناستئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ باکس کې ولیکئ او هغه ځینې زه تاسو لپاره ځواب درکړم. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله یو درس شیر کړو نو تاسو لپاره ورسیږي. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه